علیکم ګرانو کتونکو ذوالفقار کیف د خپلې پاڼې ذوالفقار کیف ویډیوز نه یو ځل بیا د ماڼکۍ اډې د ګل حسن کاکا ماشومان دي الله دې وبخي وفات شوی دی یتیمانان ماشومان ستاسو مخې ته دا د دوی د کور حال و تر څه حده پورې ما تاسو ته وښیلو د دوی پلار به حکیمي کوله په حق رسېدلی دی څو کاله وشو بچی پلار دی وفات شوی ستا څه نوم دی بچی محمد احمد دا دې څه دي بچی دا واړه یو د خور دا نور د ورورګان دی سکول وې سویم کې بچی پنځم کې دا څه دي دا کمرې دا کوټ ها بچی روټۍ خوراک څښاک څنګه چلی دا واړه ماشومان چې تاسو وینئ دا پکې د ټول نه مشر د پنځم جماعت کې سبق وایي د چم ګاونډ یا د خپل ټبر دارۍ چې څومره وس توفیق یې هغه دی سره کوي نور ترونه دي هغوی په خپل لاس ایښی دی خپل وس نه سیوا دی سره کوي خو هغه مجزان غریبانان دومره وس نه لري چې دا کمرې دی له سمې کړي دا کچن دا باتروم چې کوم د دی دا حصه ده دا د دی ځای دی دا د دی کور دی دا دی ته برابر کړي زمونږ پښتنو په هر څه لبیک ویلی دی هر ځل یې ویلی دی هر څه ته هر چا سره یې مرسته کړې ده خپله راتلی شئ په خپل لاس باندې د ماڼکۍ اډې له ګل حسن تپوس کولی شئ وفات شوی دی د ماڼکۍ اډه کې پاتې کیږي په صوابه ماڼکۍ کې راشئ په خپل لاس چې څوک هم څه قسم ته مرسته کول غواړي ورسره کولی شئ که څوک وس لري دا کمره وله آبادولی شي د بلاکونو دې بېشکه جوړه کړی شي خو که دا کمره وله سمه کړی شوه چې دا ماشومان پکې صرف یو چت یي چې دی پکې ژوند کوي که نور څه مرسته د چا د وسه کیږي څه قسم ته امدادم رابطه ورسره کولی شئ راتلی شئ د ماڼکۍ اډه ګل حسن وفات شوی دی مرحوم دی خاص د ماڼکۍ اډه کې پاتې کیږي الله دې د چا بچي د چا محتاجه نه کړي د لوی الله په امان